په افغان کرکټ بورډ کې تازه بدلونونه راغلل. سلامونه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د زنګ نشان هم وښیئ تر څو زموږ هره معلوماتي ویډیو تر تاسو په وخت در ورسېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي نن په یوې خبري کانفرانس کې په دې اداره کې د نویو بدلونونو خبر ورکړ چې مهم بدلون پکې د غوراوي کمیټې مشر لرې کول او پر ځای نوی ټاکل و. په نویو بدلونونو کې د حکمت خلیل کرزي، اکلیل حکیمي، سید منصور سادات نادری او احمد شاه سنگین پر ځای د مشرانو جرګې غړی نورګل علي ساپی، د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل، پاکستان کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشعل او د خارج جوړنې سرپرست وزیر احمد جواد پیکان د بورډ غړي معرفي شول. دا ډله به د افغان کرکټ بورډ اداره په بشپړه توګه څاري. دوی به د ادارې کارکونکو مشرانو ته لازمي مشورې ورکوي او لوی پلانونه تصامیم بنیسي. دغه راز د بورډ کلنۍ بودیجه به هم تصویبوي. د بورډ د چیرمن راپور به هم ارزوي او د ارزونې وروسته به یې یا ردوي او یا یې مني. په دغه خبري ناسته کې د بورډ مشر عزیز الله فضلي په غوراوي کمیټه کې هم د بدلون اعلان وکړ. هغه وویل د پخوانیو غړو دولت احمدزی او پاچا حسین پر ځای به له دې وروسته د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې روزونکی انډي مولز او په کورنۍ کرکټ کې فعاله مجاهد زدران د دې کمیټې غړي وي. فضلي ټینګار وکړ چې دغه کمیټه به تر دې وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان د ملي او الف لوبډلو په انتخاب کې پراخه رول ولوبوي او هغه چاته به وخت ورکړي چې وړتیا یې لري. افغان کرکټ بورډ د دې سربیره د افغانستان پریمیر لیګ لپاره هم نوې کمیټه ګمارلې او د رسنیو د برخې لپاره نوې مسؤل جار عبدالرحیم زی ټاکلی دی. دغه راز فضلي د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایه رئیس اسد الله خان په اړه هم ویل چې د روان نړیوال جام وروسته به لرې کړل شي او پر ځای به یې نوی اجرایي رئیس وټاکل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټه کې بدلونونه هغه وخت راغلل کله چې د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان د لوبډلې لرې کړل او پر ځای د دریو فارمیټونو لپاره ګلبدین نایب، راشد خان او رحمت شاه زرمتي لوبډل مشران وټاکل. که ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ او دوستانو سره شیر کړئ، خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.